امریکایي چارواکي وایي چې کابل کې د امریکا سفارت د بیا پرانیستلو لپاره هیڅ پلان نه لري. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. واشنگټن د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت د وړاندویانو له قوله خبر ورکړی چې دغه هیواد په کابل کې د خپل سفارت د بیا پرانیستلو لپاره کوم پلان نه لري. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت شورا وایاند جیمز هویټ ویلي چې په کابل کې د امریکا سفارت د بیا پرانیستلو په اړه له اسلامي امارت سره هیڅ ډول خبرې اترې نه دي شوې. همدغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند هم ویلي چې د امریکا هیڅ کوم بنسټ په افغانستان کې شته حکومت په رسمي توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او لا هم د عمله په دغه هیواد کې د خپل سفارت د بیا پرانیستلو لپاره پلان هم نه لري. د افغانستان اسلامي امارت وایاند ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اسلامي امارت له امریکا څخه غوښتي چې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري او همدغه شان په کابل کې د دغه هیواد سفارت بیا ځلې پرانیستل شي. د افغانستان اسلامي امارت وایاند ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان اسلامي امارت د امریکا ځواب ته په تمه دی. د واشنگټن د راپور له مخې د امریکا ملي امنیت شورا وایاند وویل په واشنګټن کې د افغانستان سفارت په اړه مو هیڅ ډول ژمنې نه دي کړې او نه هم په کابل کې د سفارت د پرانیستې په اړه شوي دي. تېره میاشت یو امریکایي پلاوي د بندیانو په چارو کې د ډونالډ ټرمپ د سلاکار اډم بولر په مشرۍ چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مالتیا کابل ته سفر کړی و. د افغانستان اسلامي امارت له دغه پلاوي سره په خبرو کې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندلو مسله هم راپورته کړه. له دغه سفر وروسته اسلامي امارت یو امریکایي یرغمل شوی جورج ګلیزمن خوشی کړ. شپږ کلن ګلیزمن افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. امریکایي پلاوي په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي سره وکتل خو ځینې سرچینو ویلي چې دغه پلاوي کابل ته تر سفر مخکې کندهار ته تللی او د ملا هیبت الله اخندزاده له نږدې کسانو سره یې لیدلی و. همدغه شان امریکا هم د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې د دوو نورو غړو پر نیونه ټاکل شوي انعامونه هم لغوه کړي دي. ذبیح الله مجاهد دغه انعامونو د لغوه کولو په اړه ویلي و چې د امریکا حکومت د جورج ګلیزمن د خوشي کېدو په غبرګون کې د اسلامي امارت د یو شمېر مشرانو د نیولو په سر د انعامونو د لغوه کولو په ګډون نور ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت وایاند امریکا دغه پریکړې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې یو مثبت ګام بللی و. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په کابل کې خپل سفارت وتړ او د دغه هیواد ډیپلوماتان لا کوتر څخه د افغانستان په اړه چارې پر مخ بیایي.